70 محصل از سوی آمریتی تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت غزنی فارغ شدند. محفلی که به همین مناسبت در تالار مقام این ولایت دایر گردیده بود، مسئولان بیان داشتند که این محصلین بعد از سپری نمودن آموزش‌های 2 ساله در بخش‌های کامپیوتر ساینس، تجارت، مدیریت، بانکداری و محاسبه آموزش دیدند. نن جشن فراغت کې اویا نفر فارغین لرو چې ادارې او تجارت له څنګه څخه دي، ادارې او مدیریت له څنګه څخه دي، او محاسبې له څنګه او د بانکداري له څنګه څخه دي چې نن یې 2 کلنه تحصیلي دوره پای ته رسولې ده او نن یې جشن فراغت ته فعلا خو د 2 رشتو فارغ دي، خو 3 رشتې مو فعاله په انسټیټوټ کې لرو. نو دغه جملې نه د برق انجینرۍ فارغین لرو او د لیسې د دورې نه د 12م د برق د رشته نه فارغین لرو او د کامپیوتر ساینس د 14م فارغین لرو. فارغ شدگان نیز خوشحال بوده از حکومت خواهان فراهمسازی زمینه‌ای کاری اند. مو خو نن ډیر خوشاله مو د غزنی ولایت د ادارې حسابداري انسټیټوټ څخه فارغ شوی. الحمدلله موږ نن ډیر خوشاله شو دا 2 کلن دورم سر ته ورسوله. د امارات نه دا غوښتنه ده چې موږ ته په مختلفو بخشو کې د کار زمینه برابر شي او په وظیفه وګمارل شي. این در حالی است که برای بیش از 900 جوان از سوی آمریتی تعلیمات تکنیکی و مسلکی این ولایت با کمک کمیته نروژ برای افغانستان زمینه آموزش‌های حرفه‌ای و آموزشی نیز فراهم شده است.